د شال کتونکو تاسو وکتل چې په دنیا کې نن سبا ریسرچ روان دی، په زراعت باندې ریسرچ روان دی. نو زمونږ چې کومه مېوه ضایع کېږي یا مونږه کولډ سټوریج نشته یا زمونږ سره انډسټري نږدې نشته، زمونږه مېوه ډېره لرې درومي. آیا زمونږ مېوه ضایع کېږي؟ د دې د بچ کولو دپاره مقامي خلک څه وایي؟ راځئ. چې کومه مېوه دو یمیږ غوندې موسم دی، خاص کر د ساوت وزیرستان لور زه چې دو په ډېرې کمې علاقې کې وي، خو د بدبختۍ نه میږه لکه خپل شی په خپله ضایع کوي. یو خو میږه په مېوې په جوړول نه پوهېږي، او بل میږه لکه په یوه بوغ باندې فار اګزامپل میږ 1 کروڑ روپۍ کې، نو هغه بوغ ولته په چار دو چې میږه په دا 1 کروڑ روپۍ کې 50 لاک یو کل میږ په جالۍ ولګوي، پوسه جالۍ پې ویر کي، د جالۍ نه د ونه او د شاید د بوغ محفوظ شي. نو په ډېر ملکونه کې داسې وي چې په کوم کول باندې جالۍ کېږي، په کول باندې هغه مېوه کوشلې وي، ځکه چې هغه دوی ته موسم سوړ شي. نو که میږ چېرې په بوغي نه پوسه جالۍ ورکي، نو که ډېرې جالۍ کېږي د میږ مېوه او د میږ الچا، شفتالو، مڼه دا و محفوظ وي، په دا و چمجای هم نه شي. هغه جالۍ او پوس په جالۍ ته هم کېږي، دوی ته دره سوړ موسم جوړېږي چې هغه مېوې رنګ وکشلی وي یا مېوه وغټېږي هم. میږ د فروټ د میږ مارکیټ چې دي دا مین دوې مسلې دي که نه. په دنیو کې چې کوم فروټ مارکیټ وي دا اول د ګریډینګ وکړو د مېوې، چې کله ګریډینګ وکړو که نه د اول ایکسپورټ کوالټي جوړه کړو، بیا یې دی په نیشنل لیول تقسیموي، چې کومه واړه پوتې شي دی په لوکل لیول هغه کوي. میږ دا مسله ده چې میږ غونډه مېوه په یوه لیول خرڅوي، نو دا فایده ډېره کمه کړو او خرڅه زیاته پېښ شي. او دومه چې کومه غوټه مسله ده که نه، مثال دا د کولډ سټوریج ده که نه. په بهر د نیو کې خپل د کور په یوه کمره کې خلک کولډ سټوریج جوړ کړی دی، په دا کې دی هغه کښېږدي مېوه کښېږدي که نه 5 میاشتې 6 میاشتې که نه. او څه وکړو چې کله مارکیټ کې د دوی قیمت ښه شي که نه، دی یې راوباسي که نه، نو دا ډېره کمه خرڅه شي که نه. په دا یوه کمره یو اے سی او څو سولر لګي که نه، مثال چې ته د یوه بوغ پوره کولډ سټوریج جوړوي که نه. که دا اینوویشن میږ روالي که نه، نو د میږ فروټو 10 ګنا زیاته چې 20 روپۍ کو پوځي کو 10 روپۍ کو 10 ګنا زیاته هغو شیري شي که نه. نو دا دوه چې میږ به کې انشاءالله د میږ د فروټو ډېر زیات ویلیو. شال کتونکو تاسو وکتل چې دلته مطلب دا دی د خلکو دغه وینا ده چې نه خو زموږه کولډ سټوریج شته چې مونږه مېوه پکې کېږدو، نه مونږ سره انډسټرۍ نږدې شته او نه مونږ سره زموږه مېوه مارکیټ ته په ټایم نه رسي. نو په دغه حواله سره چې دوی د کومې خبرې وکړې، نو په کار دغه دا ده چې په کوز وزیرستان کې دغه مېوه پیدا کېږي، الوچا پیدا کېږي، شفتالو وي، مڼه وي، ورسره چې کوم دی که نه زیتون وي او چلغوزی وي. نو د دې دپاره که چېرته کولډ سټوریج په علاقه کې جوړ شي، نو قومي خزانه ته به ډېره فایده وشي او مقامي خلک به پروزګار شي. ظفر وزیر، شال نیوز، سویلي وزیرستان، وانا.